نن بده باره کې خبرې کم کار انسان دنیا کې وږي تر شو الله جهنم د اور نه د حفاظت وکي دینه بچ کی لوی سبب اولنې سبب چې د آیات کې الله ذکر کړی دی ضمنن الایمان ایمان په الله باندې لرل نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین دی امت له پیش کړي په باندې تصدیق او باور عقیده غیر لرل نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتماد کول د هر قسم کفر او شرک نه جدایي دویم حدیث ترمذی کې راځي عبد الله ابن مسعود فرمایي نرمی کول معاملہ کی سړی دکاندار دی خوراک او ورکړه کې نرمی کوي دی وجنه جانب مقابل مؤمن دی د انسان الله جهنم د اور نه بچ کی دریم چې کله انسان الله ډیر اهل او عیال ورکړي او دا د حلال رزق کوشش کوي لګي کې متوسط او ډیر قناعت کوي ناشکری نه کوي حرام له لاس نه وړاندې کوي د انسان الله اور نه بچ کی څلورم چې کله انسان د خپل ژوند پاک دامنې کې تیر کی معنا د اشتباهي شین نزان ساتي یوځه کې دل د ایمان لا د اسلام نظر برسیږي واغ ټول پری دی احتیاطي سړی دی ویل شي احتیاطي پنځم چې کله انسان الله یو منصب ورکي او دا پر منصب کې دروغ ونه وي خاص کر بادشاہ دا بل ور نه بچ شپږم د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث معلومیږي چې کله انسان د ګوندي حقوق د دې لحاظ ساتي کینه نیک اعمال د انسان بدسي برباد شي او د جهنم مور له تیار شي لکه ډیر دی او چا وای سرمن چاغت تیز نور لسړی کیږي ختمه کې ولري کی ووم د جهنم د اور نه انسان لا د بچ کېدو زیره لري چې کله د مسلمانانو زړونو کې اسلامي محبت د الله لپاره پرته هر شي ته دی د الله د وجه اتم د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث معلومیږي چې مشکل راشي صبر کله چې الله نعمت در باندې وکړي به شکر وباسي نه هم د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دا معلومیږي د انسان د ژوند د قران او سنت د سوري او قانون لاندې تیر شي روان شي هر عمل قال لو قال رسول د وجه نه کوي لسم پاک دامن انسانانو باندې بدنامونه لګي څومره انسانان د مرز کې واقع دي پاک انسان د الله په نس او دی وخت کې تاریخ پر جبه بشر اخلاص کړه چې دغه خدا کار دی خدا کار دی خدا الله وری ور لبوش کزان دې بچ کې الله یې بچ کې یو لسم د مؤمنانو مابین کې چې کله انسان جدایی او فراق نه راولي حدیث کې راځي چې انسان الله جنت لمبونه دي شاید او کسانو مابین کې جنگول کوي خاص کر به اعتمادي دولسم اهل علم ذکر کړي چې انسان له دراز عمر الله ور کې لیکن د ټولو سره سره د دین پر شعباتو کې استعماليږي د انسان الله دې ورنه بچ کې النار دیر لسم چې کله انسان دا شکل په دې کیفیت باندې جوړ کې چې تعالی سره وګوري سړي الله راځي دام د ورنه بچ کې سوار لسم داخله سره خیر ته مولري امام ترمذی امام بهقي دې دواړو دا حدیث نقل کړي دي بنځم ته په کوم حکم باندې الله مکلف کړي لکه منځو د دې حفاظت کوي د دې شي نشاور باندې تخریبيږي ساتي شپارسم خاص کړ دو وعده پابندي قران کې الله فرمایي د دې وعدینا الله د دې وعده بارکه وځه پښتنه کوم ان العهد چې ولې ما تکړه ولسمه اهل المدا ذکر کړي سړی بر جهنم د اور نه بچيږي په دې طریقه باندې چې کوم امانت تاسو الله کې خودو مخلوق کې خودو نبی صلی الله علیه وسلم کې خودو اي کې خیانت سره ونی کی کوم مخ کې سیرت درس کې ویل شي وو ابو لبابا د نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره کې وړاندې والے رسواله وکي شپږ ورځې ځان تړلې او شپږ خیانت ولتا ظاهري اتلسم اهل علم دا ذکر کوي چې انسان ځان غلط استعمال نه کې خاص کر خاص اندام هغه ځکه دې استعمال وشي چې الله نبی امر کړی حدیث کې راځي دې ذمہواری شامل راکړه دې جنت ذمہوار دور نه بنا سړې بچ نن نسمه اهل علم ذکر کړی د کفر او شرک په مجالسو کې نه کې نسل دروغ مجالس کې نه کې نسل ټنګ ټکور مجالس کې نه کې نسل کې انسان پر جهنم ور له تیار شي او شلم شکل انسان کې دا صفت پیدا شي د مانزه د عجز کم کیفیت باندې خشوع کم کیفیت باندې عاجزي پیدا شي داخل بل الله دې ور نه بشي کینه الله دې داسي داخل ور را معنا دې دارا و یوم فاورس باندې الله وی چې پیش کړي الذين اغه انسانان پیش کړي شي وړاندې کړي شي کفرو چې کفر کړي ال النار په دې ور باندې یعرضو کو خوخه دیو کني الله راضي به دل دې عبارت دې ته ویلې شي الیس ذا بالحق ان دې اور رښتونه چې تاسو سره نبی دنیا کې ویلې قران به ویلې ور دې قالو بلانو دا ټول مخالفین وایي چې ولنا قسم دې په دې رب زمون اوس مومن لږ دا رښتې دي سورہ انعام کې وایي چې دنیا لمبر ته واپس کا الله وینا قال الله تعالی ابو فذوقوا العذاب عذاب شقي بما كنتم تكفرون په سبب دا غدي چې تاسو کړه دې همیشه الله وي کفر امیشم کفر کو نن دې اور کې الله یې همیشه تاسو وشيږي